أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة مائدہ شپږمه سپارہ آیات نمبر 24 25 26. د نمخ کې په دې رکوع کې څومره آیاتونو مبارک ذکر شو، د هغې خلاصه دا ده چې الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته حکم راولېږه چې بنی اسرائیلو ته ووایه چې دی د عمالقه قوم خلاف جهاد وکړي چې دا په شام کې اوسېدل، او چې دی د جهاد په اراده باندې د ښار ته داخل شي. د الله پاک وعده ده چې فتح او کامیابی به الله پاک دوی ته ورکوي. حضرت موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل په دغه نیت باندې او په دغه اراده باندې روان شو. اریحا یو ځای دی، هغه ځای ته ورسېدل. نو حضرت موسی علیہ السلام د بنی اسرائیلو د هرې قبیلې یو سردار، 12 قبیلې وې، 12 سردارانو، هغه 12 کسانې اولیږل د تحقیق دپاره چې د هغې عمالقه قوم کیفیت او حالت معلوم کی چې په کومه طریقه باندې موږ د هغې سره جهاد وکړو او مقابله ورسره وکړو. دا 12 کسان لاړل د جاسوسۍ دپاره، د هغې قوم د حالاتو معلومولو دپاره. هغه دومره قد و قامت والا طاقتور قوم و چې د هغې قوم یو کس د دې سره مخامخ شو او دا 12 واړه کسان گرفتار کړل. دومره قوت او طاقت والا خلق او خپل بادشاہ ته پیش کړل چې دا خلق زمونږ د وطن باندې د قبضې کولو په نیت باندې راغلي دي. نو بادشاہ ورله سزا تجویز کړله چې دا به قتل کو، او د دربار کم سرداران او مشیرانو ناغي ویل قتل کوي مو چې په دې کې مونږ ته څه فایده نشته ده، او دوی پرېږده چې واپس خپل قوم ته لاړ شي. ځکه چې دی زمونږ د قوم د یو کس قوت او طاقت ولیده، نو دا خبره به دی خپل قوم ته بیان کړي او د هغې په زړونو کې به یره، خوف او هیبت پیدا شي، او کومه اراده باندې چې دی را روان شوي دي نو هغه اراده به پرېږدي. بادشاہ دا رای خوښه کړله او دا 12 واړه سرداران د بني اسرائیلو دا یې پرېښودل چې واپس راغلل. موسی علیه السلام ته حالات بیان کړل چې هغه دومره طاقتور خلق دی، دومره قد و قامت والا خلق دی چې یو کس زمونږ د 12 کسانو د پاره کافي وګرځېده. مونږ 12 واړه د هغه مقابله نشوه کولی او مونږ یې ګرفتار کړو، بادشاہ ته پیش کړو.
حضرت موسی علیه السلام ورته فرمایل چې بس دا خبره پټه اوساته د دې قوم د قد و قامت او د دې قوت او طاقت بنی اسرائیل ته م بیانوي ځکه دی مخکنم کم همت دي او که اوس تاسو د عمالقه قوم قوت او طاقت ورته بیان کې ندیبه حوصله نورم کمزوري شي. نو دولسوانو کسانو اقرار وکړ موسی علیه السلام ته چې ټیک د موږ به داسې وکړو دا حالات به د هغې قوم د دې بني اسرائیلو نه پټ وساتو. په دې کې صرف 2 کسان چې مخکې آیتونو مبارکو کې ذکر شوي رجلان من الذین هغه 2 کسان هغې په دې وعده باندې کلک پاتې شو. هغې قوم ته د عمالقه قوم حالات او واقعات بیان نه کړل او باقی 10 کسان هغې راز پاش کو چې دا ډېر طاقتور قوم دی مضبوط قوم دی لوی قد و قامت والدي موږ د هغې د مقابلې نه یو. نو قوم کې خبره خوره شوله او د هغې حوصلې هغه نور هم کمزوري شوې. صفا واضح انکار یې وکړو موسی علیه السلام ته وویل چې تر څو پورې دا قوم په دغه ځای کې موجود دی نو موږ دغه ځای ته تللو واله نه یو او که ته خامخا د هغې سره جهاد کول غواړې نو ته لاړ شه او ستا رب دې تا سره مدد وکړي ته جهاد وکړه دغه قوم د دې ځای نه وباسه نو موږ به بیا لاړ شو او هغه ځای ته به داخل شو او که داسې نه موږ به په دې ځای کې ناست یو. نو دا انتهایی د بې ادبۍ خبره وه د ګستاخۍ خبره وه او موسی علیه السلام دا ټولې خبرې واورېدې او بیا په دې خبره باندې پوه شو چې اوس قوم زما ملګرتیا نه کوي. نو بس د دې قوم دپاره د فیصلې دعا وغوښتله چې الله زما خو په خپل ځان باندې اختیار دی او خپل رور حضرت هارون علیه السلام باندې مې اختیار دی او دغه شان چې کوم 2 کسان مؤمنان د دې سره ملګري وو چې هغې هغه راز پاش نه کړو هغې پټ وساتو. نو دا یو څو کسان د شمار موږ یو او باقی خو ټول قوم انکار کوي د جهاد نه د عمالقه قوم د مقابلې نه انکار کړی دی. نو ای الله چې ته څنګه فیصله کول غواړې زما او زما د دې قوم دپاره چې زما سره څنګه فیصله مناسب وي زما د دې قوم سره څنګه مناسب وي نو هغه شان فیصله زما او زما د قوم په منځ کې وکړه. الله پاک فیصله راولېږله په دې آخري آیت مبارک کې هغه فیصله بیان کړې ده چې دا خلقو چې دی دا خبره کوي انا هاهنا قاعدون موږ به په دې ځای باندې ناست یو. نو الله پاک تر 40 کالو پورې د شام ځمکه په دې باندې حرام وګرځوله. نو شام ته لاړل او نو واپس مصر ته تللی شو. په دغه میدان کې چې میدان تیه ورته ویلی شي 40 کال دی دغه ځای کې حیران او پریشان او سرګردانه پاتې شو. موسی علیه السلام چې دا حالات وکتل نو بیا پیغمبر او هر یو پیغمبر د خپل قوم خیرخواوي نو بیا په خفه کېدو چې ما خود داسې فیصله نه غوښتله چې د خلکو ته تکلیف ورسیږي او د په دې میدان تیه کې 40 کاله پریشان او سرګردانه ګرځي نو خفه ډیر زیات. نو الله پاک حکم راولېږو په دې آخري جمله کې فلا تأس علی القوم الفاسقین چې د دې قوم په حالت باندې غم او افسوس مکوه دا د دې فیصلې لایق دي ځکه چې دی د عمالقه قوم د مقابلې نه انکار وکړو دوی ویل چې دلته موږ ناست یو بس الله پاک هم دغه ځای کې 40 کاله ناست پاتې کړل. سحر نه تر غرمې یا ماښامه پورې به دې سفر وکړو چې شپه به راغله او پاتې وشو سحر به راپاڅېدل چې وبې کتل نو هغه ځای کې به بیا و چې کوم ځای نه پرون سحر روان شوي نو دا 40 کاله په دغه شان تیر شو او په دې کې د دې دغه یو نسل ختم شو د دنیا نه رخصت شو نوې نسل هغه زلمی شو نوجوانان شو او حضرت یوشع علیه السلام بیا الله پاک د دې پیغمبر جوړ کو. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هم وفات شو او بیا د هغه په مشرۍ کې د شام علاقه هغه بیا د عمالقه قوم خلاف جهاد شوی دی او دغه علاقه الله پاک بنی اسرائیل ته ورکړې ده. قالوا اول بنی اسرائیل یا موسی اے موسی علیہ السلام انا بشک منگا لن ندخلها هرگز با من داخل نشو د شام علاقه تا ابدا چرهم طول عمر با داخل نشو
ما دامو فيها ما دامو ترسو پوری چې موجود دی عمالقه قوم فيها په د شام علاقه کې نو زمونږ د هغې سره د مقابلې طاقت نشته دی لہذا مونږ جهاد نکو د دې مقابله نکو فذهب لارشا انت تو اے موسی علیہ السلام وربک او ستا رب دی لارشي نو که د هغې مقصد داو چې تو او ستا ربو دواړه لارشي او جهادو کې نو دا کلمات د کفر دي او بعضې مفسرین فرمایي چې دې نه مراد دا نه ده چې ته او ستا رب دواړه لاړ شي او جهاد وکړې بلکې دې نه دا معنا ده وربک او ستا رب دې تا سره مدد وکړي ته لاړ شي یوازې جهاد لا او ستا رب به تا سره مدد وکړي فقاتلا او تاسو دواړه جهاد وکړئ انا ها هنا قاعدون انا بشک منګه ها هنا په دې ځای کې قاعدون منګ به ناست یو منګ به دلته یو ته لاړ شه جهادو کا دا علاقه فتح کا دا قوم عمالقه د دې ځای نه وباسه نو بیا به د هغې نه پس موږ هغه ځای ته لاړ شو که داسې نه موږ به دلته یو بل ځای ته نه ځو او دغه قوم خلاف جهاد هم نه کوو موسی علیه السلام ډېر زیات خفه شو د قوم په دې جواب باندې قال وویل حضرت موسی علیه السلام رب ای زما ربه انی لا املکو انی بشک زو لا املکو زما اختیار نشته دی الا نفسی مگر په خپل ځان باندې و اخی او په خپل رور حضرت هارون علیه السلام باندې موسی علیه السلام کشر دی هارون علیه السلام مشر دی دوان رونه دی دوانو ته الله پاک پیغمبري ورکړې ده اول موسی علیه السلام ته الله پاک پیغمبري ورکړه ده بیا د موسی علیه السلام په سفارش باندې حضرت هارون علیه السلام ته الله پاک پیغمبري ورکړه بس زما خو په خپل ځان باندې او په خپل رور باندې اختیار شته دی باقی قوم باندې زما څه اختیار نشته دی ادي زما خبره نه مانی ففرق نو تو فیصله وکړه جدائی راولا بیننا زمون په منځ کې و بین القوم الفاسقین او د دې نافرمانه قوم په منځ کې یعنی زه او زما رور هارون علیه السلام زمون په حق کې جدا فیصله وکړه او د دې نافرمانه قوم په حق کې جدا فیصله وکړه چې څنګه فیصله زمون سره مناسبي څنګه د دې سره مناسبي هغه شان فیصله راولېږه نو الله پاک فیصله راولېږله قال الله پاک فرمایل فإنها محرمة یقینا چې د شام د ازمکه محرمة حرام کړی شوې ده علیهم په دې بني اسرائیل باندې 40 سنة سلويختو کالو پورې دی به سلويخ کاله دغه ځای ته داخلېدی نشي او په دې موضع کې به موجود وي چې کوم ځای کې اوس دي یتیهون فی الارض یتیهون دی با سروالی بروالی ګرځي سرګردانه به ګرځي فی الارض پزمکه کې چې د کوم ځای کې دی میدان تیه کې نو همدغه ځای کې به دوی ګرځي د دې نه به وتلی نشي څلوېښتو کالو پورې به په دغه میدان کې دی محصوري او بند به وي نو بیا موسی علیه السلام خفه کېده په قوم باندې چې د قوم ته دونه تکلیف ورسېده او د الله پاک دونه سخته فیصله راغلله چې ما خو دومره سخته فیصله نه غوښتله نو الله پاک ورته وفرمایل فلا تأسه نو تو غم مکوه خفه کېږه مو افسوس مکوه علی القوم الفاسقین د دې نافرمانه قوم په حال باندې او د دې سره همدغه فیصله مناسب ده چې کومه فیصله الله پاک راولېږله قالوا البني اسرائيل يا موسى اے موسی علیہ السلام انا بشک منگا لن ندخلها هرگز بداخل نشو د شام علاقې ته ابدا طول عمر ما دامو فيها ترسوچ عمالقه موجود دی په دې علاقه کې فذهب انت تلارشا وربک او استعرب د تاثر مدد وکي فقاتلا او تاسو دوانه جهادو کې د عمالقه قوم خلاف انا ها هنا قاعدون من بم په دې ځای باندې ناست یو قال الله پاک فرمایل قال موسی علیه السلام فرمایل رب ای زما ربا انی لا املک بشک زما اختیار نشته دی په دې خلق باندې الا نفسی مگر په خپل ځان می اختیار دی و اخی او په خپل رور حضرت هارون علیہ السلام میں اختیار دے نور پچا باندې زما وس نه رسیږي
فافرق بیننا نو تو فیصلو کی زمنګ په منځ کې وبین القوم الفاسقین او د دې نافرمان قوم په منځ کې قال الله پاک ورته فرمایل فانها محرمه علیهم یقینا چې د شام دا علاقه حرام کړی شوی د پدی بنی اسرائیل باندې 40 سنتن تر سلويختو کال پورې یتیهون فی الارض دی بسرګردان او پریشان ګرځیم په دغه میدان د تیه کې فلا تأسا نتغم و افسوس مکوا علی القوم الفاسقین تنا فرمان قوم په حال باندې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.